سلامونه مې یو ځل بیا ومنئ. یو تازه او لیټسټ خبر او معلومات تاسو ته د افغانستان الف کرکټ ملي ډلې په اړه باندې لرم چې وړاندې په تېرو ویډیوګانو کې موږ تاسو ته نه یوازې دا چې د دې لوبو خبر درکړی و چې افغانستان یې کوربتوب کوي، د دې په اړه هم درته ویل شوي چې 3 50 ورځې او 3 شل ورځې به وي. وروستي معلومات چې موږ د کرکټ بورډ څخه او له سرچینو څخه ترلاسه کړي هغه دا دی چې 3 شل ورځې لوبې په 15 شل ورځې لوبو بدلې شوي دي او 3 50 ورځې لوبې په 2 50 ورځې لوبو بدل شوي دي. نو افغانستان اکتوبر کې 9 تاریخ باندې په عمان کې له بنگلادیش الف لوبډلې سره 15 شل ورځې او 2 50 ورځې لوبې ترسره کوي او دا چې عمان کوربه دی، کیدای شي پیسې د کوربتوب ونه اخلي، غوا به اخلي، خو معلومه نه ده لکه څنګه چې عربي اماراتو موږ ته یو شرط ایښی ده چې میدان درکو، موږ سره به هر کال 3 شل ورځې لوبې کوي. داسې معلومات هم موږ ترلاسه کړي دي چې عمان هم ورته غوښتنه کړې ده. اوس ښایي چې لا کنفرم نه ده افغانستان به د بنگلادیش الف لوبډلې سره د سیالیو ترڅنګ د عمان لوبډلو سره هم دغلته سیالۍ ترسره کوي چې په دې اړه باندې کوم وروستي معلومات انشاءالله حتما به موږ له تاسو سره شریکوو.